محمد بن قاسم لسمه برخه. محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پای راسره واوري. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تیر برخه کې مو اوریدل جیرام اوچت سو د بندیخانې له پنجرې نه راووت او پیرهدارانو دروازه بنده کړه. څو ګامه وړاندې ولاړ، بیرته راوګرځېد او یوه پیرهدار ته یې د سراندیب د بندیانو د کوټې خلاصولو حکم وکړ. له هغوی نه یې څو پوښتنې وکړې او چې بیرته ترې راووت په زړه یو دروند بار پروت و. د سراندیب ماڼوګانو د زبیر خبرې ټولې تصدیق کړې او هغه خفه و چې ولې د زبیر په خبرو شک کاوه. د مایا اندېښنه. درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس به دا واورو. 3 هفتې وروسته ناهید د یوې ویجاړې کلا په یوه کوټه کې په بستره ځغېدلې وه او دا د برهمن آباد نه 100 میله لرې د یو ګڼ ځنګله په منځ کې کلا وه چې یو وخت د ګنګو او د هغه د ملګرو هډه وه. په 100 ورځو کې ګنګو دغې ویجاړې کنډوالې بیرته لږ جوړې کړې او پکې آباد شول. د ناهید زخم او تبې ته ګنګو په اندېښنه کې و. په همدې خطر یې د هغې تر رغېدو پورې په لرې ځنګل کې هستوګنه غوره کړه. ګنګو له لوټماران نه قسم خوړلی و چې د یوه ځانګړي هدف په خاطر یې څو اسونو او نور سامان ته ضرورت و. د کښتۍ له ډوبېدو وروسته له ده سره یوازې 4 قیمتي غمي پاتې وو چې هر وخت یې له ځان سره ګرځول. هغه له ځانه یو ګجراتي سوداګر جوړ کړ او برهمن آباد ته ولاړ. هلته یې 2 غمي خرڅ کړل، ځان او خپل ملګرو ته یې اسونه، تورې او نور ضروري سامان پرې واخیستل. که ګنګو ته د بیل ته نږدې داسې ځای پیدا شوی وای چې دوی په امن پکې اوسېدلی شوی نو هلته به تللي وو. هغه پوهېدو چې بندیان به په برهمن آباد یا اورو کې راجات ورستول کېږي. له 100 ورځو راهیسې د دبیل او برهمن آباد ترمنځ لارې ساتلې. د ګنګو د نیت په اړه د خالد ټول شکونه لرې شي وو. مایا دیوی هم د ناهید په خلوص خدمت کاوه او ګنګو ته یې خپل اعتماد ثابت کړی و. د ناهید شکونه یې هم لرې کړي وو خو پر خالد یې تر اوسه پرې هیڅ اثر نه کاوه، بلکې بالکل لکه چې هغه هیڅ نه وي. هغه به د خدمت لپاره له ناهید سره ناسته وه. د ده په وړاندې به یې د ناهید زخمونه تړل، دوا به یې پرې خوړه، سر به یې ورته چاپې کاوه. د خالد د پام ور اړولو په خاطر به یې بې اختیاره وویل ستا د خور طبیعت اوس ښه دی، زخم به یې ډېر ژر روغ شي. ناهید خور اوس بالکل روغه ده، ته اندېښنه مه کوه، خدای جل جلاله به ستاسو مرستندوی وي. خو خالد به چوپ و او دې به داسې انګېرله چې د خالد غوږونه او سترګې د دې لپاره بالکل بندې دي. د سیند د دریاب له خولې نه تر دغه ځایه اوږد سفر هم همدغسې و. په سیند کې همهغه اوبه وې چې په سمندر کې یې لیدلې وې. هره ورځ همهغه لمر راخوت او هر ماښام د همهغه ستورو او سپوږمۍ محفلونه جوړېدل. خو د خالد د چلن په بدلون دې تر ټول کائنات فکه ښکاره کېدل. که هغه یو ځل ترې پوښتلي وای چې مایا ته څنګه یې، که خالد د دې د مسکا په ځواب کې ورته مسکلي وای، که د دې اوښکو پاکولو ته د خالد لاس لږ تیاري ښوولی وای نو د ورور بېلتون به مایا ته هیڅ نه و او پر دې به خوښه وه چې قدرت له دبیل نه د دوی لارې سره جلا نه کړي. دې په کښتۍ کې د سفر په وخت کې زیاتره دا سوچونه کول چې کاشکې له خالد سره یې دغه سفر پای ته ونه رسېږي. کاشکې توپان د کښتۍ مخ داسې لوري ته واړوي چې یو داسې جزیرې ته ورسېږي چې د رڼو اوبو لښتي پکې بهیږي، شرشري د مینې سندرې پکې وایي، په ژورو ډونډو کې ښکلي ګلان غوړېدلي وي. د دبیل د بندر په لیدو یې د خیالونو رنګینه دنیا ګډه وډه شوه. خو چې له خالد سره د لویې کښتۍ نه یوازې په بله وړوکې کښتۍ کې سپره شوه نو یو ځل یې بیا د خیالونو نوې دنیا جوړه کړه. خو د دبیل پیښې له یوه ژوندي انسانه د ډبرو بت جوړ کړی و. د محبت او د وفا د یوې ارزومنې او هیلهمنو کتوب په ځواب کې د خالد په سترګو کې له نفرت او حقارت پرته هیڅ نه و. په دوی کې یوازې ناهید په دې باوري وه چې د دبیل په پیښه کې د مایا دیوي هیڅ لاس نشته. هغې د خپل ذهنت او د یوې ښځې د عقل په زور د مایا دیوي د حیا، پاکۍ او بېګناهۍ خبره تکراروله. خالد به چې د خبرو موضوع بلې خواته کشوله نو دی به ویل خالده ته ډېر سخت زړی یې، ته نه وینې چې د هغې سور او سپین ښکلی مخ د غرمې د ګل په څېر مړاوي کېږي. د دې ورور به بد وي خو زما پوخ یقین دی چې دا بې ګناه ده. هغه تا خپل وروستی پناهګاه بولي، ته هغې ته تسلي ورکولی شې. هغه تر دې پورې رسېدلې ده چې وایي که مې ورور په دې دسیسه کې لاس لري زه به له هغه سره د تګ پر ځای مرګ غوره کړم. خالد به وویل زه په غرمه کې ډیوې ته ضرورت نه لرم، ما چې څه لیدلي دي بیا د دې نجلۍ په باب د نظر بدلول راته له وسه لیرې ده. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو
په دغه کلا کې ناهید له څو ورځو تېرولو نه وروسته د ګرځېدو را ګرځېدو شوه خو د غشي زخم لا سم روغ شوی نه و. خالد کله کله د سپرو له ډلې سره بهر ته ووت. یو ماښام هر لوري ته وتلي نور سپاره ټول بیرته را وګرځېدل خو خالد او 4 تنه ملګري یې راستانه نه شول. ناهید د ماښام له لمانځه وروسته د خپل ورور د سر دعا کوله. ګنګو له څو نورو ملګرو سره د خالد د لټولو لپاره ووتل او په یوه لوړه ونه وختل. د هغوی د راتګ لارې یې څارلې. مایا هم له کلا نه ووتله. په ګڼو ونو کې یوې او بلې خواته سیل کاوه. ناڅاپه یې د سپرو د اسونو تر پهار واورېد. د هغې زړه په درزا شو او په بیړه وړاندې لارې ته ورغله. د هغې لمن په اغزیو کې ونښته. له خپل لمن یې ازغي لرې کول چې د ګڼو بوټو له شانه خالد او د هغه ملګري راښکاره شول. خالد خپل آس ودراوه او ترې ویې پوښتل زما خور څنګه ده؟ دغه الفاظ د غوږونو له لارې د مایا زړه ته ورسېدل. خالد ته یې وکتل. د لمن نه راټول کړي اغزي یې بیرته په لمن کې ونښتل. خالد بیا وویل ووایه زما خور ښه ده؟ مایا را بیداره غوندې شوه. ځواب یې ورکړ هغه بالکل روغ ده. ته ډېر ځنډ وکړ. خالد ته دلته څه کوې؟ زه هیڅ نه. مایا دا وویل او بیا له لمن نه د ازغو په لرې کولو توشه شوه خو سترګې یې په خالد شیخې وې. خالد له آس نه راکوز شو. ملګرو پټ پټ یو بل سره وکتل او په مسکا وړاندې ولاړل. خالد د ازغي د مایا له لمن نه لرې کړ. د هغې د زړه درزا زیاته وه او ساه یې زر زر اخیسته. په سترګو کې د مینې او احسان اوښکې وځلېدې او بیا یې خپل لړزنده لاس د خالد په لاس ورکښېږد. خالد د هغې له لمن یوه څانګه لرې کوله. ویې ویل دغه ونیسه. دې چې څانګې ته لاس ور تیره ازغی یې په ګوته کې ننوت او شاخ یې له لاسه بیرته ولوېد او په لمن کې یې ونښت. مایا د ازغي له درد سره ومسکل. د احسان په اوښکو لنده څېره یې په شبنم له لوند ګلاب نه ډېره زړه وړونکې او ښکلې وه. خالد دې ته وکتل او بیا یې سترګې کښته واچولې. وویل راوړه زه یې وباسم. مایا څه ونه ویل او خپل لاس یې ور وړاندې کړ. خالد ازغی ویست او بیا د ازغي څانګې ته پام شو. وویل ته دلته د څه لپاره راغلې؟ مایا ځواب ورکړ په کلا کې ګرمي وه او زه لږ د هواخورۍ لپاره راووتم خو په زړه کې یې ویل چې آیا ته رښتیا زما د دې ځای د راتګ په سبب نه پوهېږې؟ کاشکې زه ټول عمر په ازغي کې نښتې وم او ته مې ترې خلاصوې. خالد وویل مګر دلته خو د ونو لاندې هوا نوره هم بنده ده. مایا لږ پریشانه شوه خو له لږ سوچ وروسته یې ځواب ورکړ زه د سیند خواته تلم. خالد وویل سیند خو بلې خواته دی. مایا زه هم همهغې خواته تلم خو خالد خو څه؟ مایا د اسونو د پښو تر پهار مې واورېد او دې خواته را وګرځېدم. نن ته ډېر ناوخته شوې. زه ډېر پریشانه وم. خالد زه ستا د پریشانۍ او اندېښنې په سبب ونه پوهېدم. که زه د زبیر او د هغه د نورو ملګرو په څېر بندي وای نو ته به ډاډه وې خو زه تا ته په یقین وایم چې اوس هم بندي یم. زه ستا د ورور په څېر نشم کولی چې خور پرېږدم او په خپله ولاړ شم. د مایا په زړه نښتر ښخ شو. تر ډېره ځنډه چوپه او بې حرکته ودرېده. د معمول پر خلاف یې لاس په نامه ونیوه او خالد ته ودرېده. د هغې په ځلانده سترګو کې بیا د اوښکو پردې وغوړېدې. ورو ورو دغه پردې غونډې شوې او په رڼو څاڅکو بدلې شوې. بڼو یې نور بار نه شو اوچتولی او سک سک لاندې وسسېدې. بیا دغسې اوښکې ځلېدونکو غمیو په څېر نرۍ لارې جوړې کړې. کښته ولاړې او د شونډو پر سر ودرېدې. مایا خپل مخ په دواړو لاسونو پټ کړ. خالد وویل راځه نور ناوخته کېږي. مایا د خالد غږ له اورېدو سره خپړې له مخ نه لرې کړې. لمن یې له ازغۍ نه خلاصه شوې وه او خالد د آس جلب نیولی و. تګ ته تیار و. دې ورته وویل ته ولاړ شه زه درپسې درځم. زه خو د وروستي ځل لپاره یوازې دا خبره درته کوم چې زه بې ګناه یم. که زما ورور په دې دسیسه کې شریک وي هم دا انصاف نه دی چې د هغې د ګناه سزا ما ته راکوئ. خالد ځواب ورکړ زه تا ته سزا درکول نه غواړم. تا به ډېر ژر خپل ورور ته ورسوو. ستا ورور له دې ځایه ډېر لرې نه دی. 4 میله لرې د سمندر په څنډه هغوی اړولي دي. له راجانه د انعام د ګټلو لپاره بندیان برهمن آباد ته وړي. له هغوی سره د دبیل حاکم هم دی. تر سبا پورې به دوی برهمن آباد ته ورسیږي. نن ښایي ستا ورور ته زموږ پیغام ورسیږي. که هغه د بندیانو خوشي کول ومنل نو تا به هغه ته ورسوو. زه له پیله په دې راضي نه وم ته دلته پاتې شې. زموږ اخلاق دا اجازه نه راکوي چې پر یوه بې وسه تورسرې لاس اوچت کړو. ته بالکل ډاډه اوسه. مایا تا د چا ویل چې زما ورور بندیان بیایي؟ آیا دا امکان نه لري چې هغه له پرتاب رای سره زما د ورور حیثیت هم د یوه بندي وي؟ خالد نن ما په خپلو سترګو دوی ولیدل او راغلم. هغه په یو مشکي آس سپور و خو بندیان د غویانو په ګاډۍ کې لاس او پښې زولني وو. راځه ناوخته شو. ګنګو به اوس ما په انتظار وي. مایا تاسو درځئ زه درپسې یم. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو خالد د آس جلب ونیو او پلي د کلا تر دروازې پورې ولاړ. ګنګو بهر د ده په انتظار ولاړ. بیا مسکی شو. پوښتنه یې وکړ خالده مایا دې چېرته پرېښوده؟ خالد به بې پروایي وویل هغه راپسې ده راځي. خالد تاسو یې راولئ. ما ته یې وویل ته درځه زه درپسې یم.
ګنګو په مسکا وویل ښځه هم عجیب مخلوق دی هغه په پټه ستا د راتګ لارې څارلی شي ستا لپاره په ازغۍ کې ځان غورځولی شي خو چې ته لږ د دې په لوري ورمایل شوې بیا د سرایي هوسۍ په څېر وترېده او وتښتېده. خالد ځواب ورکړ زما په زړه کې د شاعرۍ لپاره ځای نشته اوس تاسو وایئ موږ باید څه وکړو تا به د بیل د قافلې خبر اورېدلی وي. ګنګو هو اورېدلی مې دی له هغوی سره 200 تن سپاهیان دي زموږ د ګوتو په شمېر په هغوی حمله نشو کولی ما دلته د جیرام د راوستلو تدبیر سنجولی دی. خالد ګوره تاسو د هغې نجلۍ د خبرو تر تاثیر لاندې راغلي وئ. ناهید هم د جیرام په باب نظر بدل کړی و. ګنګو په مسکا ځواب ورکړ زویه ته له ما نه زیات د هغې تر تاثیر لاندې وې په هر صورت اوس زه په دې باوري یم چې مایا بې ګناه ده. خالد او تاسو سره له دې هم جیرام ته د مایا د وژلو اختار ورکوئ. ګنګو ستا د ملګرو د خلاصون لپاره تر دې غوره لار نشته. خالد خو که جیرام د خپلې خور قرباني د راجا د خوش لپاره ومني بیا ګنګو زما داسې تمه نشته خو که جیرام دومره ذلیل شو بیا خو مایا غوندې نجلۍ د دغسې ظالم ورور له منګلو خلاصول زموږ فرض دی. هغه پخپله هم تر جیرام نه تا ته پناه در وړل خوښوي په څو ورځو کې به ستا خور د سفر وړ شي او بیا به موږ تاسو د مکران تر سرحدونو پورې ورسوو. خالد دا کله کېدای شي چې زموږ خپل ملګري په مصیبت کې پرېږدو او لاړ شو. ګنګو تر دې ځایه هلته له دوی سره ښه مرسته کولی شي پر عربو برسیره د سراندیب د ماڼوګانو بندي کول یوازې په دې خاطر دی چې د عربو د زنداني کېدو خبر افشا نه شي. که دا خبر بغداد او مصر ته ورسیږي نو ستاسو قوم به چوپ پاتې نشي خو ته تر هغو پورې نشي تلای تر څو ناهید روغ نشي. که جیرام زموږ تر ګوتو راغی نو دا امکان لري چې لږ تر لږه د زبیر په ژغورلو بریالی شو. خالد که داسې وشي نو ډېر ښه به وي. زه په عربو کې څوک نه پیژنم امکان لري په دمشق او بصره کې څوک زما فریاد وانوري خو زبیر هلته په زرګونو کسان پیژني. هو دا دې ونه ویل چې نن زما په غاړه څه کار اچوي. ګنګو ځواب ورکړ ته آرام وکړه خو مایا د یوې تر اوسه نه راغلی ښایي هغه په بله دروازه کلا ته ننوتې وي. خالد وویل زه اوس معلومات کوم او بیا په منډه کلا ته ننوت. لږ ځنډ وروسته بیرته راستون شو وویل تر اوسه کلا ته نه در رسېدلې. ګنګو وویل ته هغه څومره لرې پرېښوده خالد له هغو بوټ په منځ کې لږ او ډېر 100 ګامه وړاندې. ګنګو تا خو به هغې ته څه سختې خبرې نه وي کړي. خالد نه خو هغه زما په هره خبره په اوښکو تویولو عادت شوی. هو ما یوه غلطي وکړه. ګنګو څه غلطي؟ خالد ما ورته ویل چې ورور دې له دې ځایه 4 میله لرې دی. ګنګو په شپه کې د دې ځنګل نه تېرېدل د ښځو کار نه دی دا یې وویل او بیا یې خپلو ملګرو ته غږ کړ او په ځنګل کې یې د مایا د لټولو حکم وکړ. بیا یې خالد ته وویل زما په ګمان به تر اوسه لا همهغه ازغیو بوټو سره په خبرو بوخته وي ته هغه خوا ته ورشه زه د سیند لوري ته ځم. زه په هغه څه شک نه کوم خو د مایوسۍ په حالت کې ښځه هر څه کولو ته تیاره ده. زه ځم چې د سیند په غاړه زموږ کښتۍ د دې د تباهۍ سبب نشي. د محمد بن قسم د خپرونې مینوالو د خالد له څو وروسته مایا تر څه ځنډه د همهغه ازغیو بوټو سره ولاړه وه. د خالد په لاس له دې د لمنې نه راټول شوي ازغي ورته د ګلانو په څېر خوشبویه ښکاره کېدل. دې په هغو څو شیبو فکر کاوه چې خالد دې ته ډېر نږدې و. د هغه خبرې د دې په غوږونو کې کړنګېدې او یو په بل پسې د زهرو او شاتو غړپونه تر ستوني تېرېده. زړه یې د خالد په باب د سره مخالفو خیالونو د ټکر ځای و. کله به ورته هغه د قهر او غضب مجسمه شوه او کله د ایثار او مینې معبود. د لږ ځنډ وروسته د هغې په زړه له زغم وتلي پیټ بار شو او د سپوږمۍ په رڼا کې له څانګو او ازغیو لاره کږه کړه او د سیند په لور روانه شوه. د سیند په غاړه یوه کښتۍ ولاړه وه. هغې کښتۍ چې له سمندر نه یې دلته را رسولي وو هغه چې دې د سفر په وخت کې په اسمان کې د ځلېدونکو ستورو سره خبرې کړې وې دا د کښتۍ په یوه سر کښېنسته او پښې یې کښته وځړولې. د اوبو څپې په پښو لګېدې. مایا له ځانه سره ویل که کوم لیوه دلته راشي نو بیا به څه کوم؟ بیا یې خپل ځان ته ځواب ورکړ که لیوه راغی زه ترې تښتم ورځم له کښتۍ نه کوزېږم او چې سهار هغه راشي او زما سړېدلی وجود وګوري څه حال به وي؟ هغه به وایي مایا ته دلته ولې راغلې ما خو له تا سره ټوکې کولې زه پوهېدم چې ته بې ګناه یې مایا ما وبخښه ما ستا په پېژندلو کې غلطي کړې وه. نه هغه به داسې ونه وایي و به وایي دا لیونۍ وه او ساده وه. هو زه رښتیا لیونی یم د هغه په زړه کې زما لپاره هېڅ ځای نشته. هغه چې زما له لمنې نه ازغي لرې کول نو ما فکر کاوه چې د نړۍ پاچاهي زما شوه. زما د سیند د غاړې له ریګونو نه ماڼۍ جوړولې د هغه زړه د ډبرې دی هغه ظالم دی د هغه په چا اعتبار نشته او ولې به اعتبار کوي؟ زما ورور له دې خلکو سره ډېر بد سلوک کړی. کاشکې هغه زما ورور نه وای کاشکې په کښتۍ کې یې ماته ویلي وای چې زه له دې خلکو سره داسې دوکه کوم نو ما به پټ خالد نه لیدو اوس هغه زما ورور ته استوي. که زموږ دغه انجام و نو قدرت په کښتۍ کې ولې یو ځای کولو او بیا چې کله د بیل کې یو له بل بېلېدونکي و تقدیر دلته ولې یو ځای راوسته. زه تر اوسه
د ده له نفرت سره مینه ولې ورسره لرم. ما د مایوسیو په طوفانونو کې د امید ډیوې ولې بلې کړې. هو زه مجبوره وم، دا زما په اختیار کې نه وه. زه اوس هم بېوسه یم، زما هیڅوک نشته، زما هیڅوک هم نشته. زه خپل بګوان ته چیغې وهم، هغه بګوان خدای جل جلاله ته چې دوی یې هره ورځ 5 ځله عبادت کوي، خو زما لپاره له اوښکو او آهونو پرته هیڅ نشته. اوښکې او آهونه کاشکې زه پیدا شوی نه وای، کاشکې د سمندر څپو زما په زړه بدېدای. مایا خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیوه او تر ډېره وخته یې سلګۍ وهلې چې چا په اوږه لاس ور کښېښود او ویې ویل مایا. د مایا له خولې وړوکې چیغه ووته او چې ویې کتل ګنګو لږ لرې ورته ولاړو. ګنګو ویل لورې وویرېدې په دې ناوخته کې دلته څه کوې؟ مایا اوښکې پاکې کړې ویې ویل هېڅ نه. ګنګو ته ولې ژاړې؟ څه شوي؟ مایا چوپ شو. ګنګو بیا وویل په دې ناوخته کې په داسې چوپ ځای کې ویرېدلې نه، غوږ ونیسه، له څلورو خواو د لیوانو غږونه راځي. څه چې ځو؟ مایا وویل زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. ګنګو څه؟ مایا دې وي تا رښتا زما ورور ته زما د لېږلو پرېکړه کړې ده. ګنګو ځواب ورکړ زه د خپلې پرېکړې نه وړاندې ستا د تصمیم په باب ځان خبروم. مایا ما د خدای په خاطر هغه ته مه استوئ. ګنګو ولې؟ مایا زه ورور ته نه ورځم، هغه زما د مور د شیدو خاطر نه دی ساتلی. ګنګو دا دې د زړه خبره ده که ما دوکه کوې؟ مایا کاشکې تا زما سینه څیرلې وای او زړه مې کتلی شوی. ګنګو له جیرام نه ستا د کرکې سبب څه دی؟ مایا ما د خالد نه د هغه په باب چې څه واورېدل، اوس ما سره ما په دې کې شک نه دی پاتې چې هغه دوکه کړې. ګنګو آیا دا امکان نه لري چې موږ ته ستا ورور ته وسپارو او زبیر او نور ملګري یې په بدل کې راخوشي کړو؟ مایا که جیرام یو ځل دوکه کړې وي نو بل ځل که فرصت په لاس ورشي بیا به یې وکړي. دا باید په هېڅ صورت هغه ته معلومه نه شي چې زه ستاسو سره یم، که نه نو هغه به له راجا نه پوځ واخلي او ځنګل به لویشت په لویشت وګوري. ناهید تر اوسه په د ګرځېدو را ګرځېدو نه ده، تاسو ته به د هغه ساتنه ډېره ګرانه شي. ګنګو لورې ته بېغمه اوسه، جیرام چې زما په منګولو کې وویني خپلې ټولې مکارۍ او چالاکۍ به یې هېرې شي. که وروسته څه خطر پېښ شي ما د ناهید لپاره بل مناسب ځای موندلی دی. مایا نو که دوی تاسو ته بندیان وسپاري تاسو به ما هغوی ته وسپارئ؟ ګنګو لورې هغه ستا ورور دی، ته هغه ته په ورتګ ولې بیریږې؟ مایا ما په دې دنیا کې هیڅوک نشته، ورور مې د خپل مقصد لپاره قربان کړم او زه ستاسو په منګولو کې ولوېدم. اوس ته ما ته لور وایې او د خپل مطلب ترلاسه کولو لپاره مې هغوی ته ورسپارې. د ورور په څېر به ستا فیصله هم ما ته د تقدیر د حکم په معنا وي. کاشکې زما تقدیر زما په خپل لاس کې وای، کاشکې په دې دنیا ما د خپل ژوند د لارې غوره کولو واک درلودی. خو اوس زما رضا او خوښي هېڅ معنا نه لري. زه د توپان په منځ کې هغه خاشاک یم چې د هوا څپو په هره خوا الوزولی شي. زما وجود او نه وجود دواړه برابر دي. ګنګو له لږ سوچ وروسته وویل که دا معامله ستا خوښې ته پرېږدو ته به څه کوې؟ مایا لږ هیله شوه وویل زه ستاسو زندان تر ازادۍ غوره ګڼم. ګنګو ولې؟ مایا زه د ناهید د ناروغۍ په حالت کې پرېښودل نه غواړم. ګنګو مایا زه یوه پوښتنه کوم، رښتیا راته ووایه ستا له خالد سره مینه ده؟ مایا سترګې کښته واچولې. هغه بیا وویل مایا زما د پوښتنې ځواب راکړه. مایا وویل ته د دې پوښتنه ولې کوې؟ ګنګو د دې لپاره چې زه ستا په ځواب پوه شم، ستا په اړه ښایي ښه پرېکړه وکړی شم. مایا زه نوره نه پوهېږم، یوازې دومره احساسوم چې زه له هغه پرته زه ژوندی نشم پاتې کېدی. ګنګو ته په دې هم پوهېږې چې هغه ستا په باب تر اوسه شکمن دی، د هغه زړه د سمندر له کمرونو نه ډېر کلک دی. ما تا ته لور ویلي له نن نه وروسته ستا درد زما درد او ستا ارامي زما ارامي ده. زه نه غواړم چې ته کومه ورځ د هغه د خپلولو په تمه خپل هر څه وبایلې. امکان لري ټول عمر هغه ستا په نیک نیتۍ باور ونه کړي. ستا په باب د هغه د نظر بدلول له تا نه لویې قرباني غواړي. مایا زه هرې قربانۍ ته تیار یم، خو زه دایمي بېلتون نشم زغملی. ګنګو تا به د ورور یاد نه پریشانه کوي. مایا د رجا خیشتي چې وخوري نور هغه زما ورور نه دی، زما له هغه سره هیڅ همدردي نشته. ګنګو وویل زه هغه په یوه طریقه دلته راولم، د هغه په لیدو خو به دې په زړه کې څه نه ځورېږي. هغه له خپلو نیکو کوونکو سره غداري وکړه، که یې سزا تا ته پرېږدو ته به له هغه سره څه چلند کوې؟ مایا همهغه چې له یو فریبکار دوکهباز او غدار سره ښایي. ګنګو وویل مایا ښه فکر وکړه بیا ځواب راکړه، دا یو سخت ازمویښت دی. امکان لري ورور دې په مخ کې ودروم او د انصاف توره په لاس کې درکړم. مایا ما ښه سوچ کړی دی، زه هغه د رحم لایق نه وینم. ګنګو څه ویل غوښتل چې له بوټونو د خالد غږ اوچت سو. مایا ته چیرته یې؟ ګنګو مایا ته وویل ته په کښتۍ کې غلی شه او تر څو چې زه درته ونه وایم مه راځه. مایا بې له دې چې څه فکر وکړي د هغه امر ومنه او لاړه. ګنګو له کښتۍ نه راکښته شو او د سیند په غاړه ودرېد. خالد بیا غږ وکړ. ګنګو ځواب ورکړ خالده زه دلته یم. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو خالد د بوټو نه راووت او له ګنګو یې وپوښتل مایا نشته ته دلته څه کوې؟ ګنګو خپله لهجه غمجنه کړه او وویل
مایا ولاړه بیچارهګۍ. خالد ورخطا شو، پوښتنه یې وکړه چېرته ولاړه، څه پېښه ده؟ ګنګو: خالده تا ډېر بد وکړل، کاشکې د هغې زړه دې نه وای مات کړی. خالد: اخر څه شوي؟ د خدای په خاطر راته ووایه. ګنګو: اوس پښیماني څه ګټه کوي؟ څه چې کېدل وشول. کاشکې هغې ستا په شان د سختزړي انسان سره مینه نه کولی. خالد بېتابه شو، د ګنګو په اوږه یې لاس ورکښېږد او په زوره زوره یې وخوځاوه. ویې ویل: زما نور مه پریشانه کوه، راته ووایه څه شوي. ګنګو: مایا مړه شوه، زه چې دلته راغلم دا د سیند په غاړه ولاړه، ما چې غږ پرې وکړ دې ماته د ځواب پر ځای سیند ته ورټوپ کړل. ما زر زر جامې وایستې، خو په دې ځنډ کې هغه اوبو له ځنډ منځ ته یوړه، او چې ما ځان اوبو ته وغورځاوه هغه په څپو کې ورکه شوه. خالد په چیغه وویل: مایا ډوبېدله او تا په ارامۍ جامې ایستلې او په څنډه ورته ولاړ وې؟ بې رحمه، ظالمه، دړه ماره، ما خو ویل ته انسان شوی یې. ګنګو وویل: که ما له جامو سره اوبو ته ځان ورغورځولی وای په خپله ډوبېدم. خالد: نو ته ګمان کوې چې ستا په ډوبېدو په دنیا کې څه کمي راغلی وای؟ ګنګو: نو د هغې په مرګ په دنیا کې څه کمي راغلی؟ له ورور نه یې زړه تور شوی و، ساله چلن هغه مایوسه شوې وه، ښه وشول. هغه د ویلي ویلي کېدو او مړه کېدو پر ځای یو ځل ډوبه شوه او مړه شوه. هو رښتیا، کله چې ما جامې ایستلې او د اوبو څپو ورسره اخیستې وه نو ما ته یې چیغې کړې چې ګنګو زما د ژغورلو هڅه مه کوه، هېڅ ګټه نه لري. خالد ته مې سلام ووایه، زه د هغه له مینې نه مایوسه شوم او نور ژوند نه غواړم. خالد تر ډېره وخته لکه بوټ شخ پخ ولاړو. ګنګو یې په اوږه لاس ورکښېږد او ویې ویل: خالده اوس له پښیمانۍ څه ګټه؟ څه چې کېدل وشول. خالد یې لاس له اوږې نه ډیکه کړ، شاته یې وویل: ته ورځه. ګنګو وویل: نه، موږ باید ډېر کارونه وکړو، ځه چې ځو. خالد په غوسه وویل: ګنګو د خدای په خاطر ولاړ شه، ما لږ شېبه یوازې پرېږد. ګنګو وویل: خالده زه نه پوهېدم چې د مایا په مرګ به ته دومره غمجن کېږې، که نه ما به د خپل ژوند په قیمت هغه ژغورلې وه. خالد په ژړغوني غږ وویل: د هغه د مرګ غم ګنګو ستا په سینه کې د انسان زړه نشته، دا زما د ژوند تر ټولو ستره پیښه ده. هغې د مرګ سبب زه یم او زه به تر مرګه ځان ونه بخښم. ګنګو تا خو ویل چې مایا به یې ورور ته وراستوو، چې ته یې په بېلتون نه خفه کېدې، په مرګ یې ولې زهیر یې؟ د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخې به یې واورو. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.